ته کښېنه په ارمان زمانه سکوره نو بیا ګوره ته کښېنه په ارمان زمانه سکوره نو بیا ګوره نامه خو زما واخله لږ په زوره نو بیا ګوره قسم دی چې د ټول فیصل آباد میلونه بند کړم قسم دی چې د ټول فیصل آباد میلونه بند کړم ته تیره شه په کلي کې سرتوره نو بیا ګوره زما د وطن هره مور زما د بچو مور ده زما د وطن هره مور زما د بچو مور ده زه تا ته دې څوک ووایي بې موره نو بیا ګوره جامې ترېنه وباسم ستا عزت سره چې چیړي جامې ترېنه وباسم ستا عزت سره چې چیړي یو ځل خو راته ووایه چې روره نو بیا ګوره ابۍ مې پښتنه ده لوپټه به در په سر کړي ابۍ مې پښتنه د لوپټه به در په سر کړي زما سره خو لاړه شه تر کوره نو بیا ګوره ابۍ مې پښتنه د لوپټه به در په سر کړي زما سره خو لاړه شه تر کوره نو بیا ګوره خبر یم چې په نیمه روټۍ هېڅوک نه مړېږي خبر یم چې په نیمه روټۍ هېڅوک نه مړېږي بس ته د خولې نه وباسه چې نوره نو بیا ګوره کیدای شي زلزله شي ځمکه وشوري او وچوي کیدای شي زلزله شي ځمکه وشوري او وچوي ته دغسې د کور په دیوال شوره نو بیا ګوره منظر به یا کافر شي یا به غوث د زمانې شي منظر به یا کافر شي یا به غوث د زمانې شي هم داسې په بڼو بڼو کې ګوره نو بیا ګوره تا زما کم یو خط کتاب کې مقدم ایښی دی تا زما کم یو خط کتاب کې مقدم ایښی دی ما خو د هر تصویر په تاخ کې محترم ایښی دی په چوپه خوله یې څومره لویه ترجمه کړې ده په چوپه خوله یې څومره لویه ترجمه کړې ده په یو تصویر کې چا ټوپک سره قلم ایښی دی د جبین خال د په خورو زلفو کې داسې لګي د جبین خال د په خورو زلفو کې داسې لګي ما ګینې ویل د مرغۍ جالې ته چا بم ایښی دی د جبین خال د په خورو زلفو کې داسې لګي ما ګینې ویل د مرغۍ جالې ته چا بم ایښی دی خبره ټوله خو د نیت د په ظاهر مې مشه خبره ټوله خو د نیت د په ظاهر مې مشه زړه کې مې خدای دی خو سجدې ته مې صنم ایښی دی دا چې هر څوک دی معلومیږي د نستی نه مړ دی دا چې هر څوک دی معلومیږي د نستی نه مړ دی چا یې په قبر د ګلاب په ځای شړشم ایښی دی مینه ناک نه یم چې کتاب کې درته ګل کېدمه مینه ناک نه یم چې کتاب کې درته ګل کېدمه زه دهشتګرد یم په کتاب کې مې لړم ایښی دی اوس که غدار دی که کافر دی باچا خان منظره اوس که غدار دی که کافر دی باچا خان منظره ما خو قدم د دغه کفر په قدم ایښی دی